لبيك اللهم لبيك لبيك لا. په زیات رش کې د رمل یعنی اوږو ښورولو طریقه 282 پوښتنه: که په طواف کې رش زیات وي رمل یعنی اوږې ښورول کېدلی نشو نو انتظار به کوي او که به بې له رمل څخه طواف وکړي. ځواب: که یې په طواف شروع نه وي کړی انتظار دې وکړي چې هر کله رش ختم شو طواف دې وکړي، ځکه اوږې ښورول سنت مؤکد دي او بل شی پر ځای نه درېږي، او که یې په طواف شروع کړې وه وروسته رش زیات شو نه به درېږي، ځکه د طواف د شوطونو او د شوطونو د اجزاو پرله پسې والی سنت دی په اتفاق سره، بلکې بعضې علما یې واجب بولي. نو د رمل لپاره به پرله پسې والی د طواف د شوطونو او د شوطونو د اجزاو نه پرېږدي، بلکې روان به وي بې له رمل څخه په طواف کې، چې هر کله یې خالی ځای پیدا کړی رمل یعنی اوږې ښورول یې کولی شو رمل دې وکړي، خو په داسې طریقه چې و نورو طواف کوونکو ته ضرر ونه رسیږي. اللهم لبیک.